د آلمان تر ټولو ستر نړیوال کتاب نندارتون کې د افغانستان غرفې هم خلاصې وې. د کتابتون تر ټولو لوی نړیوال نندارتون کې چې د افغانستان په ګډون د 100 هیوادونو او 4000 کتاب پلورونکو نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې ګډون درلود. دغه نندارتون هر کال د 100 هیوادونو د استازو په ګډون جوړیږي. سږکال د کابل پوهنتون استاد اسماعیل مشال په دغه نندارتون کې د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړ او د افغانستان په استازیتوب غرفې خلاصې کړې وې. په دې کتابتون کې د پښتو او دري ژبو د لیکوالانو بېلابېل کتابونه نندارې ته ایښودل سوي وه. د کابل پوهنتون پخواني استاد چې اوس آلمان کې اوسېږي وویل له نیکه مرغه چې د دغې غرفو لیدونکو له ټولو هیوادونو څخه وو او افغان استادانو محصلینو او لیکوالانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. پوهان مشال له دغه فرصت څخه په استفادې د افغانستان د خلکو په استازیتوب یو ځل بیا د افغان نجونو او ښځو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غږ پورته کړ. هغه وویل چې د افغانستان د پرمختګ یوازینۍ لاره پوهنه ده او بله چاره نسته. ما از یک بار دیگر از این غرفه صدا می کنم که دروازه های علم و دانش را برای دخترها و زنای افغانستان باز کنید. یگانه راه ترقی پیشرفت افغانستان علم و دانش است و حضور زنها در صحنه است. یادتان باشه امروز اگر در جمع 4000 غرفه و در بین 100 کشور افغانستان هم با هیچ نوع امکاناتی که در اختیار داره یک غرفه را ترتیب کردیم تا نمایندگی از مردم افغانستان در این نمایشگاه بین المللی کتاب داشته باشیم. این نمایشگاه بین المللی کتاب اما ساله یک بار در شهر آلمان در فرانکفورت برگزار میشه و خوشبختانه بازدید کننده های عزیز، افغان های عزیز، اقشار مختلف از کشورهای مختلف دیگر نیز حضور داشتند. قابل یادآوری است که یک تعداد کشورهای منطقه همسایه‌های افغانستان نیز در این نمایشگاه غرفه‌ای داشتند و ما هم نظر به توانمندی‌هایی که بسیار کم و اندک در اختیار داشتیم این غرفه را پر ساختیم و در این غرفه حضور پیدا کردیم تا باشه برای نسل‌های آینده یک امید و راه. بازم تاکید می‌کنم در مکتب و پانتون را برای دخترها و زنای افغانستان باز کنید. یگانه راه پیشرفت و یگانه راه ترقی افغانستان از تمام بدبختی و زلالتی که دامنگیر ماست، مهاجرت، فقر، زلالت، همه بدبختی هایی که دامنگیر ما شده است فقط نبود علم و دانش است. ما یگانه راهی که میتونیم به او مبارزه کنیم کتاب، قلم هست و ما از حاکمان امروزی خواهش میکنم که در مکتب و پانتون باز کنید و از یک تعداد عزیزای ما که در آلمان و اروپا قرار دارند آرزو دارم که به این نمایشگاه سر بزنن و از کتابایی که وجود داره و از یک تعداد کشورهای دیگه که کتابایی دارن از اینا تبادله افکار صورت بگیره و یک تعداد کتابا را بازدید کنن و این غرفه الگویی باشه برای یک تعداد اجزا و امتنای زیبا. استاد مشال ویل په تیرو دریو کلونو کې هیچا د افغانستان د استازیتوب مسؤلیت په دغه برخه کې نه و منلی او سږکال موږ وکولی سول چې په لږو امکانات سره دغه ځای کې خپل استازیتوب په خپله وکړو او دا دی بیا ځلې مو خپلې غرفې پرانیستلې تر څو د افغانستان د خلکو استازي په دغه نندارتون کې حاضر واوسي او زموږ موخه دا ده چې نړۍ ته د افغانستان د بقا او هویت نمونه وښیو. دا نندارتون هر کال د آلمان فرانکفورت ښار کې پرانیستل کیږي چې پکې لیکوالان د کتابونو چاپ کوونکې ټولنې هم ګډون کوي.